الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه فهو أصدق القائلين: فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. در ریاست الوزراء محترم معاون صاحبان، د کابینه غړي، حضارو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تسلیت وایم د هرات متضررینو ته، الله پاک د هغوی د شهیدانو شهادت قبول کړي او زخمیانو ته د الله جل جلاله نه عاجله شفا غواړم. کوم آیت شریف چې ما تلاوت که، الله پاک فرمایي چې هغه وخت د انسانانو په ژوند کې تغییر راځي تر څو د دوی په نفسونو کې تغییر ایجاد شي. دا 20 کاله کې دید امدا و چې تر څو چې خارجي فن نه، خارجي متخصصین نه او خارجي کومک نه، هیڅ کله دا ملک حرکت نشي کولای. د دې ادعا د منفي ثابت کولو دپاره مونږ دا کار نن شاهد یو، نه پکې خارجي پیسه وه، نه پکې خارجي متخصص و او نه پکې خارجي رایه وه. یوه مستقله افغاني پروژه ده چې نن الحمدلله ټول هیوادوال د دې شاهد دی چې دا عظیمه پروژه اول فاز 6 میاشتې مخکې د خپل د میعاد نه خلاص شوی. دا پروژه مونږ ته دا پیام راکوي چې که چېرته مونږ وغواړو هر څه کولی شو، د خپل په دیدګاو کې تغییر راولو، تر څو چې خپله تغییر ایجاد نه کړو څوک یې مونږ ته نشي ایجادولی. نو انشاءالله چې یو تعداد غټې پروژې چې هغه لکه څنګه چې نن خوشتپې ته نړۍ حیرانه ده او پې تفسیرې کوي، ضرورت نشته چې زه د ده په عظمت باندې ډېرې خبرې وکړم. انشاءالله نورې داسې پروژې به شروع شي چې هغې ته به هم دنیا دا فکر کوي چې ما ته یو کس زنګ وهلی و چې د دې فنډ امریکایان د قطر له طریق نه بیا یې افغانانو ته ورکوي او یا یې چینایان ورکوي. تاسو باور وکړئ لحظه په لحظه د ده هره نقطه د مالی مدیریت شوی. یعنی هر کار چې مونږ کاوه په دې باندې م فکر کړی چې دا د دې مظلوم بیچاره فقیر ملت پیسې دي، باید داسې مصرف شي چې مونږ هیڅ نه وه مسؤلیت د الله په مقابل کې ونه لرو. نو د دې پروژې تکمیلېدل او د دویم فاز شروع کول د اسلامي امارت مسؤلینو ته او ټول ملت ته د زړه له کومې نه مبارکي وایم او الله پاک دې مونږ سره مرسته وکړي چې وشو کولی د خپل دردېدلي ملت دپاره مفید واقع شو. د دې په خاطر چې وخت کم ده نو چون مشران به نور څو وږیږي او یا به برنامې ته زه خپله خبرې ته دې ته خاتمه ورکوم. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله.